داسې مې خوږېږي ستا د ټسه زړه داسې مې خوږېږي ستا له ټسه زړه دا په تا مین زما بې وسه زړه. د پېښور فقیر آباد تاڼې حدود حسن ګړۍ کې نن ماښام 10 کسانو د بجلي په نوم باندې یو خواجه سراب یعنې هجړه ویشتی دی. د دغه پیښې له وجې نه دغه خواجه سراب مړ شوی دی او د فقیر آباد تاڼې پولیسو هم تصدیق کړې ده چې د بجلي په نوم خواجه سراب وفات شوی دی. ملګرو له پرون راځي په سوشل میډیا باندې د بجلي په نوم د دغه اجرا په اړه باندې ډېر زیات پوسټونه کیږي او خلک معلومات ورکوي چې د فقیر آباد تاڼې په حدودو حسن ګړۍ پل لاندې په دغه د بجلي په نوم خواجه سراب باندې چا ډزې کړي دي او ویشتلی دی. پولیس وایي کله چې موږ دغه موقع ته ورسېدو نو خواجه سراب په ځمکه باندې مړ پروت او چا په ډزو ویشتی و. پولیس وایي کله چې موږ د ده مړی راوچت کړو او معلومات مو وکړو نو پوه شو چې د ده نوم بجلي ده نو سمدستي مو د ده مړی هاسپیټل ته د پوسټ مارټم لپاره ولېږل او اوس پولیسو تحقیقات شروع کړي دي او په دغه ځای کې چې کومې کمرې دي پولیس غواړي چې همدغه ټولې وګوري چې آیا دغه خواجه سراب په رکشه کې و پیدل و او د دغه ځای کې څه کول او اخر د چا لخوا نه په ډزو ویشتل شو. د پولیسو لخوا دغه ابتدایي معلومات او وایي چې د دې نه وروسته که کوم معلومات راځي نو موږ به په میډیا باندې له لیدونکو او کتونکو سره پوره معلومات شیر کوو چې اخر دا ولې د چا لخوا وژل شوی دی. قدرمنو دوستانو نن سبا که تاسو وګورئ په خیبر پښتونخوا او د پېښور په نورو علاقو کې داسې کړنې ډېرې زیاتې شوي دي. تاسو د دغه پیښو د زیاتوالو وجه څه ګڼئ او دا ورځ تر بلې ولې زیاتیږي؟ خپل نظر مو راسره په کمنټ کې خامخا شریک کړئ.